د امریکا د کلیفورنیا په لاس انجلس ښار کې اورلګېدنې تر دې مهاله شاوخوا 22,660 جریبه ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د دغې اورلګېدنې له امله تر دې مهاله 11 تنه مړه شوي او 14 نور نادرکه دي. د ځنګلونو دغه پراخه اورلګېدنه د برېښنا قطع کېدو، د اوسیدونکو ایستل او د بېلابېلو تاسیساتو تړلو په شمول د پراخې ګډوډۍ لامل شوې ده. د اورلګېدنې د لامل په اړه څېړنې روانې دي. دا مهال په لاس انجلس کې تر 1.5 لکو زیاتو اوسیدونکو ته د وتلو ویل شوي دي. د متحده ایالاتو د برېښنا تعقیب ویبپاڼې ډاټا وښودله چې په کلیفورنیا کې له 1,80,000 څخه ډیر کورونه د اور له امله لا هم برېښنا نه لري. د ځنګل اور چې د قوي بادونو له امله پراخ شوی، د جمعې په شپه ختیځ ته په چټکۍ سره خپور شوی او دا چاره په دې سیمه کې د ډله ییزو وتلو، د عامه تاسیساتو او د ښوونځیو تړل کېدو لامل شوی ده. CNN ویلي د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د لاس انجلس کاونټي اوسیدونکو ته په غلطۍ سره د وتلو 2 خبرتیاوې لیږل شوې چې دا خبرتیاوې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د تخنیکي غلطیو په توګه تایید شوي دي. د راپورونو له مخې لاس انجلس کې خلکو ته د هوا د لا خرابېدو او تیزو بادونو خبرداری هم ورکړل شوی چې اورلګېدنه به لا پراخه کړي. د لاس انجلس د اور وژنې ادارې د معلوماتو له مخې د اور مهارولو څه باندې 3,200 کارکوونکو تر دې مهاله دغه اورلګېدنه یوازې 11 سلنه مهار کړې ده.